سلامونه جوړ تازه درنو لیدونکو هرکلی هیله ده راته ښه به یاست او خوشحاله ژوند به لرئ. نن داسې یوه بده ورځ او موږ او تاسې شاهدان یو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی پاست او تکړه لوبغاړی او بالر شاپور زدران د دې نړۍ څخه رحلت کړی دی. دغه د هندوستان په نوي ډیلي ښار کې په یو روغتون کې د یوې ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. نن جلال آباد ښار کې موږ له هیوادوالو سره خبرې کوو، د کرکټ له مینوالو سره او همدارنګه د شاپور زدران د مینوالو سره چې دوی د شاپور زدران د کرکټ هغه کوم خاطرات له ځان سره لري او همدارنګه په مرګ باندې څومره خواشیني دي او اوسني احساسات یې په څه ډول دي. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ او موږ سره دا خپرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم جوړ په خیر هیله ده ښه به یاست. څنګ ته مې دلته یو بل وطندار ولاړ دی، د ده سره به هم خبرې وکړو. وطنداره ښه انشاءالله؟ شکر دی د الله فضل دی. صحت دې ښه دی؟ الله احسان دی. خیر وي. مننه. نوم مبارک دې څه دی؟ سلطان محمد مې نوم دی، د کونړ اوسېدونکی یم او همدلته جلال آباد کې اوسېږي؟ دلته اوسېږم، د ولفت مینه کې اوسېږم. روزګار ژوند دې همدلته دی؟ همدا هوټل هم دی، کار کوم. کرکټ سره علاقه دلچسپي دې شته دی؟ او الله ډېر عمر هم کرکټ کلی دی، ټول عمر هم دا کرکټ کلی دی. خپله دې هم کرکټ کړی او دی؟ ډېر مې کلی دی، ولې مې دی کلی، ګټلی مې هم ډېر دی، کلی مې هم ډېر دی، مینهوال هم ډېر دي. څه پېښ نن یوه بده ورځ ده، یوه ترخه ورځ ده، خبر به یې؟ او شاپور زدران بیچاره په حق ورسېده او الله پرون ډېر خفه شو او اوس هم خفګان موږ ته ډېر محسوس کېږي. څنګه خبر شوې چې شاپور زدران نور زموږ او ستاسې په منځ کې نشته؟ مرګړی راغی وایي شاپور زدران په حق ورسېده، پیکج مې وکوله ومې کته وس نه کار ووته خبرونه څه پېښ دي او بس الله دې وبخي، الله دې له مغفرت نصیب کړي، الله تعالی دې له هغه دنیا ښه کړي. او شاپور زدران داسې کراډي وو، داسې پلیر وو چې موږ ورله صفت هم نه کړو، نو د صفت حقدار و او ښه کراډي و، ښه د افغانستان د ښه لوبې ګټلي دي، ښه میچونه یې ګټلي دي. څه پېښ دي بنګلادیش په خلاف دې چې کوم کارونه کارګردایګانې کړي دي، ښه لوبې یې وکړلې، الله دې په هغه دنیا ښایسته کړي. د یو بالر په توګه یې افغانستان ته ښه ویاړونه راوړي او د ډېرو میچونو به ته او همدارنګه درانه لیدونکي ټول شاهدان وي. او بالکل الله تعالی دې له هغه دنیا ښایسته کړي. موږ څونه دعاګانې ورته وکړو کمې دي او ټول افغانان ته زموږ دا هیله ده چې ښې دعاګانې ورته وکړي او ښه د هغې دغه سپورټ کې مثلا. اوس فعلا څومره خفه یې چې خبر شوی چې شاپور نشته دی؟ د یې نه خبرې رانه کېږي، دونه خفه یي. څه د وطنۍ مینه او د شاپور سره جذبه افغانستان میچونه چې په لاهور کې او پاکستان کې ما یو هم نه دی پرېښی، کراچۍ پورې تللي موږ خبرداره مینه مو سره وه ځکه تللي که او الله دې اوس وبخي، نو د بخښنو حقدار حقدار ده. ډېره مننه. د کرکټ هغه مینوال چې هغه خصوصا د شاپور مینوال یا د کرکټ مینوال دي، هغوی ټول زیاتره شاپور زدران پسې خفه دي، څه وینا څه ورته لري؟ بس الله دې له صبر جمیل ورکړي ټول د کورنۍ ته، الله تعالی دې هغه دنیا دې له ښایسته کړي او خدای دې موږ له داسې نور دغه راکړي. زموږ په ژوند کې هم دا خوشحالي ده د کرکټ افغانستان کې، نوره خوشحالي زموږ سره نشته، همدا د کرکټ خوشحالي وه او لوبه به یې وکړله، ټول افغانستان به نڅا وجه او بس الله تعالی دې بس هغه دنیا ته ښایسته کړي. موږ درنو لیدونکو بیا هم جوړ په خیر هیله ده راته ښه به یاست. څنګ ته مې یو بل ځوان هم ولاړ دی، د ده ځوان سره هم خبرې کوو او هغه احساسات پرې راواخلو. ځوانه ښه انشاءالله؟ السلام علیکم ورحمت الله. مننه. خیر وعلیکم السلام. خیر وي. مننه. ښه انشاءالله صحت ښه دی؟ آباد سي. مننه. خوشحاله اوسئ. ټول ودان. نوم مبارک څه دی؟ زما نوم سید ضمیر ده او فعلا د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. ښه خوشحاله شئ. همدلته جلال آباد کې او اوسېږي؟ په جلال آباد ښار کې ومناهۍ کې اوسېږم. ښه ډېره مننه. د کرکټ سره علاقه شته دی که نه؟ او بالکل کرکټ سره علاقه شته، خصوصا بیا د ننګرهار ځوانان او مشرقي ځوانان خو کرکټ سره بیا ډېره علاقه لري، نو زه هم کرکټ سره مې علاقه شته. خوشحاله شئ. ډېره مننه. نن به خبر شوی په وطن رښتیا مې یوه بده ورځ ده او توره ورځ ده او بدبختانه چې
خبر شوی یم او د پرون رئیس نه چې خبر شوی یم یعنی په وطن ډیره بده ورځ ده او واقع چې توره ورځ ده په وطن. مننه. رښتیا هم چې شاپور زدران له دې نړۍ څخه رحلت کړی دی. هېڅوک هم نه باوري چې شاپور زدران دي نور زموږ او ستاسې په منځ کې نه. ته خپله څومره خفه یې او څومره هغه د خفګان احساس کوي؟ یاره بالکل کله چې ما دا خبره اورېدلی ده زما خو بیخي عقل دا خبر نه مني او بیخي باور نه کوم ځکه چې بیخي یعنې سهار چې کله پاڅېدلو ما سوشل میډیا او فیسبوک یا د نور اپلیکیشنونه مې چک کړل او د هغې د مرګ خبره مې اورېده. بیخي جالب خبر و او بیخي د نه منلو خبر و خو بس دا ژوند دی او حق لاره ده نو واقع چې ډېر خفه شو ورته. همداسې ده. شاپور دې په ژوندي لیدلی و؟ د نږدې مې نه و لیدلی خو په تلویزیونونو کې په خپرونو کې په میچونو کې مې ډېر لیدلی و. خو دا مې هو لوبو کې مې ډېر لیدلی خو دا مې ارمان چې نږدې نه مې لیدلی و. بدبختانه چې پوره نه شو. بدبختانه چې ارمان پوره نه شو. دغه د لوبو څخه دې څومره خوند اخیسته؟ والا په واقعیت کې په هغه وخت کې زه ډېر کوچنی وم چې د هغې لوبې ما کتلې. واقعیت چې د افغانستان او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ملا تیر و او واقعیت چې بااستعداده لوبغاړی و. ډېر خوند مې ترې اخیسته بالخصوص کوم میچونه چې د پاکستان سره و بیا به هغه لا خوندور میچونه چې موږ بردانه سو د شاپور زدران د لوبې ننداره به مو کوله. کوم خاطرات یې درته یاد دي؟ او یوه خاطره مې یاد ده په 2015 کال کې د سکاټلند سره زموږ میچ و نړیوال جام میچ. البته په آخري بال 4 نمرې پاتې وي چې شاپور زدران بیټینګ ته ولاړو او آخري چاره شاپور زدران وواله او هغه میچ موږ ګټه او د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې مو بریا ترلاسه کړله. همداسې ده. ډېره مننه که خوشحاله شي. دا چې زیاتره هیوادوال ګورو هغوی ټول هغه د خفګان احساس کوي او ټول زیاتره طبعا ژوندي دي خو نور په مړو حساب دي. هغوی ته څه وینا لري او څه ډاډګرنه ورته ورکوي؟ بس دغه یو وینا مې د دغې وطنوالو ته چې دا د حق لاره ده ټول په دغې لار روان یو او په واقعیت کې چې د نه منلو خبره ده او د وطن یوه هستي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ملا تیر مو د لاسه ورکړه. خو انشاءالله چې دغه امید لرو چې په آینده کې نور ځوانان هم شته دي چې د شاپور زدران په شان به ونه اوسي خو د هغې کمی به انشاءالله نه احساس کوو. دغسې نور ځوانان هم شته دي چې په آینده کې. ډېره مننه. کور ودان خیر درنو لیدونکو بیا هم هرکلی هیله در راته ښه به یاست. څنګ ته مې دلته یو بل ځوان ولاړ دی. د ده ځوان سره به هم خبرې وکړو وغږېږو ورسره. ځوانه ښه انشاءالله؟ شکر الحمدلله. تاسو خاص دې مننه. خیر صحت دې ښه دی؟ الحمدلله فضل. خوشحاله شي. مننه. کرکټ کوئ که نه کوئ؟ بس مخکې م کوو اوس خواري و غریبي کوو په دې خاطر کرکټ پاتې دی. علاقه او دلچسپي دې ډېره ده ورسره؟ ډېره زیاته ده. څومره وخت کېږي چې اوس د کرکټ پرېښی؟ داسې یو 15-16 کاله کېږي. هغه نه مخکې د کرکټ کوو؟ مننه. نن په وطن رښتیا هم توره ورځ ده او خبر به او څه شوي دي؟ شاپور زدران مو د لاسه ورکړی ده. نشته دی نور زموږ او ستاسې په منځ کې؟ موږ ستاسو په منځ کې اوس نشته. څومره خفه یې او څه د خفګان احساس کوي؟ بس د افغانستان لپاره ډېره لویه ضایعه ده ځکه چې ډېر یو بهترین بالر و د افغانستان لپاره او بیا د کرکټ لپاره چې ډېر تیز بالر و. ویاړونه یې وطن ته راوړي؟ ډېر زیات ویاړونه یې وطن ته راوړي دي. د شاپور کومه لوبه درته یاده شي؟ کومه خاطره یې درته یاده شي؟ ډېرې وکټې یې ماتې کړي دي، ډېر بیډونه یې مات کړي دي. بس اوس نشته زموږ ستاسو په منځ کې. څومره خفه یې؟ ډېر زیات. شاپور دې په ژوندي لیدلی و؟ ډېر زیات. همدلته افغانستان کې مې هم لیدلی، میچونه مې ډېر ورته کتلي دي. هغه خلک هغه وطنداران چې هغه شاپور پسې خفه دي او هغوی رښتیا هم ژاړي، سترګې یې سرې دي، څه ډاډګیرنه او څه پیغام ورته لري؟ بس دا د حق لاره ده. هر یو ځي، موږ تاسو هم ځو، پلرونه هم تللي دي، ډېر تللي دي. خو بس دی ته دا ویو چې زړه صبر ورته غواړو، فامیل ته زړه صبر غواړو. بس دا د حق لاره ده. الله دې هغه وبخي. خدای ته پاک دې موږ ته تاسو داسې یو بالر پیدا کړي چې د هغې ځای ونیسي. مننه. خوشحاله شي. کور ودان خیر. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله در راته ښه به یاست. څنګ ته مې دلته
یو بل وطندار هم ولاړ دی د ده وطندار سره هم خبرې کوو وطندار ښه انشاءالله شکر الحمدلله ته خپل ښه جوړې خیر اوس خوشحاله چې نوم مبارک دي څه دی نوم مې عبدالباسط زاخیل د کوز کونړ ښې ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلا په ننګرهار ښار کې یم ډېر ښه ډېره مننه کرکټ سره دلچسپي علاقه دې شته دی او ماشاءالله کرکټ سره ډېر مینه لرو مونږ او مونږ چې کوم شاپور زدران چې کوم وفات شوی دی که نه الله دې ته جنت فردوس نصیب کړي او افغانستان ته ډېر ښایسته ښایسته لوبې کړي لکه بنګلادیش په خلاف وکټ یې مات کړي همداسې د پاکستان په خلاف ډېر ښایسته ښایسته لوبې کړي دي لکه دې ډلې حمید حسن او شاپور زدران او شیرزادو افغاني لوبغاړي افغاني لوبغاړي او چې زموږ د افغانستان د ملي ټیم هم دی سره ډېر پرمختګ کړی دی او شروعات هم دې ځای نه شروع کړی هم دي غریبانو شروع کړی یعنی رښتیا هم شاپور زدران هغه وخت چې د افغانستان ملي لوبډله کله په تقریبا 2000 کال کې رامنځته شوله د 2000 کال وروسته شاپور زدران همدارنګه محمد نبی او همدارنګه ورته نور لوبغاړي هغه د کرکټ د سر لوبغاړي دي او دوی دي چې نن سبا د افغانستان ملي لوبډله ده شاپور په مرګ باندې څومره خفه یې موږ ډېر خوش خفه یو ځکه چې دا ځینې ځوانان کرکټ مینوال چې دي ډېر خفه دي چې ځکه زموږ داسې یو لکه ستوری و د افغانستان ټیم لپاره یو ستوری نو یو چې وفات کېږي نو زموږ د ټیم بدبختۍ سره مخ کېږي نو موږ ته پکار دی چې دا دې ټول کرکټ بورډ باندې اواز کوو چې داسې ښایسته ښایسته ځوانان او داسې تکړه تکړه ځوانان چې ښه بالنګ کې سپیډ ولري هغه پکې وګماري مننه څنګه خبر شو چې شاپور نور زموږ او ستاسو په منځ کې نشته ولدي پانی نړۍ څخه رحلت کړی بدبختانه چې شاپور زدران ډېر وکړی دو غریب ځکه چې بیمار او بیماری د وجې نه وروسته بیا وفات شو او الله دې ورته جنت فردوس نصیب کړي انا لله و انا الیه راجعون ډېره مننه خیر وي کور ودان مننه تاسو هم ژوندی اوسئ کور مو ودان درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله شئ چې داسې موږ سره زموږ دا خپرونه چې تاسو ته مو جلال آباد ښار کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پیاوړي او اتل لوبغاړي شاپور زدران په مړینه دا خپرونه درته برابره کړې وه او دلته د کرکټ د مینوالو همدارنګه د هیوادوالو سره مو خبرې وکړې او د هغوی احساسات او د خدای بخلي شاپور زدران د کرکټ هغه جالبې خاطرې مو درته ترې راغستې وې او په تاسې باندې مو ولیدلې نو تاسې ټول چې دی ټولو مړو ته همدارنګه خصوصا شاپور زدران ته ډېرې زیاتې دعاوې وکړئ تر څو رب العالمین ورته اعلی او بهتره جنتونه ورکړي یو ځل بیا چې موږ تاسو ته یوې بلې خپرونه کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ د خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله